د چا غږ دی چې دومره خوږ دی دا د چا غږ دی او ناشنا ښکاري خو اشنا غږ دی او لږ خو ایثار شه ملک د پښتو دی لږ خو ایثار شه ملک د پښتو دی او درته مې کړی په جړا غږ دی بلنه ورکوم ګران محترم حاجي کندهار حاجي صاحب لا چې روشي او تاسو سره خپل کلام او تصویرات شریکي حاجي کندهار افریدی صاحب د لوی وبخونکي خدای په نامه ډېره مهرباني لون د کسانو او پوسټ په سټیج کسانو ډېره مننه مهرباني هغه چې کوم دی دا مشاعره په ډېره ښه نمایش جوړه کړې او د علم رڼا مارګریو منصف صاحب او عمران صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې دا نه ښې نور نه شو کولی چې کومې ژبې په اوله خبرې وکړلې ولې موږ داسې زړونه وي لکه څنګه یې هم خبرو کې وویل چې تاسې وړو وړکې لکه نور واسم نه رسېږي خپلو زامنو بول بچله خو پښتو نه ویلی شو زه په خپله د منصف صاحب د مو څلور زامن دي 3 لوڼه دي او هغه لوڼه مې و زامن ټول پښتو باندې خفېږي نه ماسټر داسې نومې زه نه اخلم نو لویکه کسان دي چې هغو نه یې ښه پښتو زدارو او په پرایویټ سکولونو کې سبق یې انګریزي نو چې تاسې لږه لږه خوري کوو که نه هغه د هغه خبره وه چې پیرون له چې سکندر اعظم فوجونه راغلل نو هغو بیا ورته یو صندوق وموندو سپینو زرو نو بیا په یو هغه له ویل چې دا سکندر اعظم له وروخوي دا صندوق وموندو څه چل په نو چې هغه وکتل ویلي چې دا کیروب دا کې بره هومر کتاب ګدو یوناني شاعر ډېر مشهور کنه نو زه ان شاء الله بل خبره مونږ بیا ویریږم چې کومال تر اډالو خبرو چې سویرون دی ویرون دی موږ غواړي دوړه تو کیا خو صرف تاسو غونډه کې کسان یو ګنټه کې لګيږي چې عمران صاحب ته وی داسې موږ بند سره نو دا ډېر غټه کامیابي لکه اوس څنګه نن سیاسي خلک ادبي خلک او صحافیون دا یو غټ توقعات وي او جبه چې کوم وخت کم دی خو لږ خبرې ضروري وي قومونه انداسې ورکېږي لکه اوس مولا اکثر په ټلیفون باندې خلک نه پوښتنه کوي چې یاره مغول چت شول چت دی مغول ستاره هم چې جبه یې ورکارو په کیسهخونه کې به تاسو لیدلی چوتایي چوتایي پې لیکلي وي مغول دي په هغه باندې او د قومونو ژبه د کلتور اهمه ایثار ژبه د کلتور اهمه ایثار چې د فطرت د ژبه چې کومه د فطري قانون شاعري ژبه د فطرت مخه وي او فطرت بیا هغه شی نه پرېږدي چې کوم ضرورت ختم شي دا بات نه دي بات پر هغه کې پنجاب یو بچ په وهي لکه یم خو چې کله دا نسلونه بیا په وچه کې پوتې شي ډېر وخت ده نو په سوونو کوله پاس بیا هغه ته ورک شي فطرت هغه شی کې پنجاب یو بچ په وهي لکه یم خو چې کله دا نسلونه بیا په وچه کې پوتې شي ډېر وخت ده نو په سوونو کوله پاس بیا هغه ته ورک شي فطرت هغه شی د خلکو نه اخلي چې هغه ضرورت یې نه وي نو د ژبې من داسې دا ورکېږي ولې تاسو غوندې خلک وي او د موږ سره منډه تړله وهي بلکې یو ژبه نه زه خو د تاسو چې هر څنګه یو کلچر د عرب چې د ثقافت دغه په حق یم چې دا یو څو پروګرامونه په کور وي دا چې وی ژبه بیا نه ورکېږي د ثقافت سره ژبه ډېره نږدې تړلې وي نو په دا کې موږ باقاعده سره شریک وو په منډه تړله کې او دا د تاسو غوندې خلک چې وي چې موږ په زړاورو بیا موږ ښه کار کولی شو وخت کم دی زه اوس صرف لاندې یو څو شعرونه او یو غزل وایم وړومبی یو څو شعرونه چې د مسکا سره د تروې خبرې هم ښې د مسکا سره د تروې خبرې هم ښې هندوانه که څو خواږه یې مالګه غواړي او شعر دی چې نور د پاکوالي خوبې ټولې منم نور د پاکوالي خوبې ټولې منم خو فصل ښه کوي بلماز ازمکه او په ژوندون کې مې بس دا تجربه وشوه په ژوندون کې مې بس دا تجربه وشوه بې صبري و صبر دواړه فایدهمند وي مننه مقدر صاحب لنډ بهر غزل دی چې بیا په موسیدو کې دی مطلب چې بیا په موسیدو کې دی و زړه مې په لوېدو کې دی بیا په موسیدو کې دی زړه مې په لوېدو کې دی او کم یې یادوو په خولو کم یې یادوو په خولو کوم سړی چې زړه کې دی او چوي د ظلمتونو شپه چوي د ظلمتونو شپه لمر پر راختو کې دی او شعر دی چې ستا په لوري تک کوو ستا په لوري تک کوو خوند په غورځېدو کې دی
و شو سبب د سوز و ساز شو سبب د سوز و ساز و ګل په خندېدو کې دی و شعر دی چې ویښ شولو د قوم زلمي ویښ شولو د قوم زلمي غږ مې رسېدو کې دی ویښ شولو د قوم زلمي غږ مې رسېدو کې دی او شعر دی چې کامه شوه د زړه مستي کامه شوه د زړه مستي سور په پرېوتو کې دی او مکتارو چې غم د کندهار مکړه غم د کندهار مکړه خوښ په سوځېدو کې دی ډېره ډېره مننه مهرباني